بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خلق، وعفة في طعمة. رواه أحمد في مسنده والمنذري في الترغيب والترهيب. قدرمن و عزتمنو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تاسو داس اخلاق و عادات او داس طریقې او خویونه ارشاد کوي، فرمای او موږ تاسو ته ښودنه کوي چې انسان کې په خپله چې دا صفات وي نو د ده په زړه کې به طمأنینه او سکون وي او سرور و خوشحالي، او په چهره باندې به د خوشحالۍ او د نور نښې ښکارېږي. په کورنۍ کې به چې دا اخلاق په چا کې وي، په کورنۍ کې او په قوم کې، په کلی کې، په ملت کې چې دا صفتونه په چا کې وه نو دا کورنۍ، کلی، قوم، ملت هغه به څرنګه وي؟ په اتفاق وي، یو به وي، یو د بل سره به محبت وي چې دا صفتونه په چا کې وه. او که دا صفتونه په چا کې نه وه نو په دغه خلقو کې به نفرت وي. نبی علیہ السلام فرمایلی 4 صفتونه، 4 عادتونه، 4 خویونه چې کله وي دا پتا کې، دا 4 صفتونه خویونه چې پتا کې وه، فلا علیک نو بیا څه ضرر نه رسوي تا ته، څه تاوان نه رسوي تا ته. ما فاتک من الدنیا، هغه شیان چې ستا د لاسه اوځي، ستا نه فوت شي د دنیا. د دنیا څومره مال و دولت، قدر و عزت، حیثیت، کرسی، تجارت، کاروبار چې دا څومره شیان دي ستا د لاسه ووته، ته ترې محروم شوې. خو د دې سره سره چې دا 4 صفتونه په تا کې وه، د 4 عادتونه، ستا باندې هېڅ پروا نشته، ستا ته هېڅ ضرر نه رسي. کوم دې 4 صفتونه؟ یو خو ساتل د امانت دي. چا در سره خبره امانت را، چا در سره مال په مضاربت او په دین یا اسی در سره کیسو تا سره امانت کوي نو ته پوره وساتو. هغه صاحب د امانت ته دې بیا پوره وسپارو. دویم، رښتینوالی په خبرو کې چې هیڅ کله په خبرو کې نه د مافوق سره، نه د ماتح سره، نه د ملګري سره، نه په کور کې، نه په سارا کې، نه د دوست نه د دشمن سره درو خبره نه کوي، رښتیا خبره. دا دوا. وحسن خلق، او بل ښه اخلاق چې پتا کې ښه اخلاق و، ښه خوی در کې و. ښه اخلاق څه ته وایي؟ د ښو اخلاقو 3 غټ جزء دي او رکنونه دي، 3 غټ. یو دا دی چې چاته هیڅ قسم ضرر نه رسي، نه د لاس او نه د ژبې، هیڅ قسم ضرر تکلیف چاته نه رسي. دویم دا دی چې کوشش دا کوي چې خلکو سره احسان او ښېګڼه وکړي.
دریم دا دی چې مال خرچ کوي په مسکینانو، په کونډو، په یتیمانو، په فقیرانو، په مدارسو او په مجاهدینو، په علماو، په طالبانو د دین مال مصرف کوي. دا درې غټ رکنه دي د ښو اخلاق چې چا کې ښه اخلاق. څلورم پاکوالی په خوراک کې. پاکوالی په خوراک کې چې ستا خوراک پاک وي، یعنی ستا خوراک حرام نه وي، ستا جامې حرامې نه وي، ستا په تجارت کې او په کاروبار کې او د روزانه په دیاړۍ کې خیانت نه وي، دروغ نه وي، رشوت پکې نه وي، سود پکې نه وي، دوکا او فراډ پکې نه وي او ظلم پکې نه وي او غلا پکې نه وي. خو ستا خوراک جامه هغه څنګه وي؟ هغه حلال وي. نو کوم انسان کې چې دا څلور صفتونه وو، نو که دا ټوله دنیا د لاس نه وځي نو د ده ته هېڅ ضرر نشي رسولی. اول څه شی شو چې ساتل د امانت، دویم رښتینوالی په خبرو کې، دریم ښه اخلاق، څلورم پاکوالی په خوراک یعنی حلال خوراک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.